بسم الله الرحمن الرحیم. فاست ورکس د صرافي سافټویر صراف سافت د پښتو ژبې د اړخ د ویډیوګانو د زده کړې د ویډیوګانو څلورمه ویډیو ده. موږ تېرې درې دنې ویډیوګانې ثبت کړې وې، تاسو به انشاءالله الرحمن هغه تعقیب کړې وې او په هغه کې هغه ویډیوګانې کې هغه درسونه هغه موارد موږ تشریح کړي وو چې په لومړي ځل تاسو په خپل ډیټابیس کښې شروع پکوي، سرمایه او بیلانسونه او چارت تشکیل، شتمنۍ جاري او ثابت شتمنۍ، ملموس او غیر ملموس شتمنۍ، دغه هر څه تاسو رسوي، مالیات او د بیلانس سیټ کول، دغه هر څه. نو په دې ویډیو کې موږ او تاسو راځو مشتریان ثبتوو. موږ څه رقم مشتریان ثبتوو؟ موږ او تاسو ته لرو د مشتریانو مدیریت. تاسو په خپل مشتریانو ته راپورته کړئ. موږ دوه نوع مشتریان لرو، یو حقیقي دي یو حکمي دي. حقیقي انفرادي مشتریان دي، فردي مشتریان دي. سیسو زه یو عادي کاروبار لرم، یو عادي دکاندار یم، مامور یم، معاش لرم، یو څه لرم، راځم څه سره حساب خلاصوم. سیسو دې ته حقیقي مشتریان وایي. مثلا دلته نوم ورته ورکوم بالفرض محمد جان، بالفرض کارمي د پلار نوم عبدالخالق او دغه هم د تذکرې شمیره سوله، دغه مې هم فرضاً د تماس شمیره سوله، دا مې هم بله شمیره سوله که چیرې وي برېښنالیک که چیرې وي ثبتوو، که نه وي دغسې پرېږدو. حساب نمبر خپله راځي، هغه پرېږدي خپله هلته د خطر درجه دلته لږ، او د عاید سرچینه چې ده، د عاید سرچینه مې د کومه ذات څخه ده. مثلا دلته ورته ورکومه چې عادي دکانداري. سیسو میاشتنی عاید مې څو دی؟ بالفرض 50,000 افغانۍ زما د میاشتې عاید دی تخمیني. دقیق خو نو نشته کړلی، که معاش یې خو نو بیا دقیق دی ځکه دغه کیدلی شي. ولې حساب جوړوم؟ کاته ولې جوړوم؟ مثلا ولې زه دې ثبتوم؟ د حساب جوړولو هدف فرضاً حواله او تبادله، همدغه دوه هدفه موږ تاسو سره پې کې کار کولی شئ. سو د هویت کارت، مثلا زما د هویت کارت چې دی هغه تذکره ده، نو دلته به د تذکرې نمبر ورته ولیکو. دنده بالفرض دکاندار. سیسو ادرس کندهار. کاتې ته لاسرسی ولري، که یا یوزر ورکوي که یا که یوزر ورکوي نو په دې کې یوزر نوم او پاسورډ ورکوي. سیسو که نور کوي دغسې پرېږدي. په نورمال حالت کې یوزرونه هر چا ته مه ورکوئ. شامل په فیف کې دی دغه چې تاسو افغانستان بانک کې دلته دغه خپل یوزر درکوي، د تعزیراتو لیست او هغه نور لیستونه تاسو ته درکوي. تعزیراتو باندې تطبیق شوي چې دا به مارک وي، که چېرته نه که چېرته د تعزیرات په لیست کې شامل و نو بیا دغه ټیک مارک تاسو نور ورکوئ، بیا ته یې نشئ ثبتولی. یعنې څوک چې په تعزیرات کې د افغانستان بانک لخوا څه په سانکشن لیست کې وي یا په تعزیرات لیست کښې شامل وي، بیا تاسو هغه ته کاتر نه باید جوړه کړي. پیپ یعنې سیاسي شخص دی، که چېرې دغه نفر ته سیاسي شخصیت و نو بیا به دا انتخاب کړي، که سیاسي شخصیت نه و عادي کس و نو بیا دلته مدعا وکړي. اسناد و راپورټ کې پر دې باندې به کلیک وکړي چې اسناد تاسو ورته انتخاب کړئ. سیسو د مشتری عکس او د مشتری د لاسلیک امضا کوي پر یو شي باندې عکس تاسو وخت ته راپورته کړئ. سیسو او بیا به هم دی ثبت. دا و د حقیقي مشتری ثبت. انشاءالله الرحمن ستاسو سره په خلاص نو تاسو دوه درېیم څلورم پنځم مشتریان په دغه شکل باندې ثبتولی شئ. سیسو دا د حقیقي د مشتریانو مدیریت د حقیقي مشتری. دلته چې زه راسم د حقیقي مشتریانو لیست، دا د زموږ سره حقیقي مشتریانو لیست دی. راځم پسې موږ بل دلته موږ تاسو لرو د حکمي مشتریانو رجسټر. یو حقیقي مشتری یو حکمي مشتری. حکمي مشتری چاته ویل کېږي؟ مثلا زه شرکت لرم، سیسو زه په شرکت باندې ستاسو سره حساب جوړوم. په بانکونو کې به هم تاسو کاتې جوړې کړې وي، یو انفرادي کاتې دي نه، زه ته او بل یې جوړوو. یو د شرکت لپاره کاته جوړوو، جواز ورلو هلته خپل د جواز مطابق دی موږ ته کاته را جوړوي، یعنې رسمي اکاونټ یا رسمي کاته را جوړي چې په هغه باندې بیا موږ تاسو خپل د شرکت مطابق څومره کار کولی شو. سیسو نو دلته به زه فرضاً د شرکت نوم ورته ولیکم چې مثلا فاست بوکس شرکت. ټاین شمیره، هر شرکت خپل ټاین نمبر لري. د جواز د صدور کوم وخت باندې ما جواز اخیستي دغه نیټه ده چې موږ جواز د صدور نیټه ده. سیسو او دغه هم د جواز د ختم نیټه ده بالفرض، او دا هم د شرکت هغه د جوړولو نیټه ده چې په څه وخت کې زموږ شرکت جوړ شوی دی، که چېرې جوړ شوی په دغه کې و، صدور په دغه کې و. سیسو د جواز نمبر دلته ورته ورکوو، او د تجارت ډول مو چې دی عمده پروژه ده، د یا پروژه د سیاحتي شرکت، تولیدي شرکت، واردات صادرات چې دي بالفرض واردات صادرات دي. د خطر درجه لږ اسناد دلته راپورته کوي. سیسو او حضرت نه جرمانی تطبیق شوی او سیاسي شخصیت نه دی،
قاطعیت لاسرسی ولري که ونه لري یا ونه لري د شرکت مالک بالفرض مثلا عبدالحنان بالفرض تخلص دی مثلا دی هم تخلص او د پلار نوم بالفرض رحمان او دغه هم د تذکره شمیره موقف بالفرض رئیسی شرکت تماس شمیره هم دغه سول او ادرس دی کندهار شهر که چیرې یو شرکت نور سهامداران نه درلودله یوازې یو نفر و او هغه رئیس د شرکتونو بیا بلته ثبت باندې کلیک وکړي که چیرته د نور کسان هم درلوده د ځانه سره سیسو نو بیا به سهامداران بل یو ولري پر بل باندې به کلیک وکړي څوک دي بالفرض یو نفر دی هغه محمد کریم دی د سره سهم لري نه د پلار نوم مثلا محمد نسیم دی دغه هم د تذکره شمیره ده او دی چې دی په شرکت کې 40% سهم لري سیسو او دغه هم د ټلیفون شمیره سول او دغه هم د ادرس سو او په دمه تعزیرات نه تطبیق شوی که چیرته بل نفر هم وی دوه نفر یو شرکت ولري بیا به دغه په انتخاب کړئ سیسو بیا به دی بل پر دوه نفر به حساب کړئ مثلا که چیرته نو هغه یو نفر سیس محمد نبی دی او د پلار نوم بالفرض محمد شافعی دی او دغه هم د تذکره شمیره دی هم مثلا 60% سهم لري دغه د شمیره سول د ټلیفون او دای هم ادرس او تعزیرات ور باندې تطبیق شوی او سخت باندې نور کلیک وکړه دا زموږ سره سات کوي موږ شرکت راجستر کړي د شرکت کاته موږ ته جوړ کړه خاص لکه په بانک کې تاسو کاته جوړوي نو کزره تر سم د حکومي مشتریانو لیست د زموږ د حکومي مشتریانو لیست زموږ سره حکومي مشتریان په کوم یو کې را سره دي فاست بوکس باندې صحیح سو ان شاء الله الرحمن په دې مو هم سر خلاصو یعنی مشتریان مو هم زده کړل څرکه مې حساب ته راجستر کوو حکومت څه دی او حقیقت څه دی او په کوم خصوصیات باندې موږ د حساب ته راجستر کوو دلته موږ هغه د دې پروفایل کتلې سو پیژندل باندې کلیک کوو موږ ته د دې پروفایل راځي تصویر او امضا او هغه نور معلومات او جزئیات راځي او پر دې باندې کلیک کوو بیا موږ ته د کاته خلاصيږي سیسو د بالانس شیټ یا کاته موږ ته خلاصيږي او دغه ترتیب که چېرته موږ اشتباه شوي وو نو پر ایډیټ باندې کلیک وکړو د دغه معلومات دي هغه ورته ایډیټ کولی یا اپډیټ کولی سو البته دا کار خو هر سکسس په شرکت کې نشي کولی یوازې هغه مسؤل کس د دې حقوق او صلاحیتونه ولري ان شاء الله الرحمن چې د مشتریانو په راجستر په نوعیت او په ترتیب مو هم سره خلاص